ستړي مشئ. تاسو د قاضي صاحب محمد حسن حکیار صاحب خبرې واورېدې. هغه په اور باندې غږېدلی لکه د خلکو په دودونو د خلکو پرېکړې دغه هغه څه دي چې په عرف کې راځي، په شریعت کې یا په عربي کې ورته عرف نوم ورکول شوی ده. نو تاسو د ده خبرې واورېدې چې په عرف باندې خبرې کړې وې. همدارنګه د قاضي صاحب دغه ټول هغه د یوې ورځې خپرونه موږ په څو برخو باندې ویشلې ده. کېدای شي په راتلونکو خپرونو کې د دغې مرکې دوه نورې برخې هم ستاسو په خدمت کې وغږوو او تاسو په خدمت کې وړاندې شي چې څرنګه موږ لکه عرف یو منل شوی لارې چارې دي چې د نړۍ ټول وګړیز قوانین ورته درناوی لري او د نړۍ ډېر خلک په عرف باندې پرېکړې کوي. شریعت ورته ارزښت ورکړی ده. لکه دوی چې په خپلو خبرو کې ډېرې اشارې وکړې، ډېرې ژورې اشارې ورته وکړې. هغه څه یې داسې یاد کړل چې هغه موږ د ماخذ په ډول باندې یعنې د راخیستنو په ډول باندې یا د پانګې په ډول باندې کارولی شو. او بل دا ده چې په قاضي صاحب په راتلونکي کې کېدای شي د ده دغه د مرکې یا د ده د څرګندونو بله برخه تاسو ته وغږوو. هغه دا برخه وه چې زه نن هم غواړم په هغه خبرې وکړم، په راتلونکي کې به یې هم وګورو. هغه دا برخه وه چې لکه ما د ده نه دا پوښتنه کړې وه چې که څوک دا ووایي یا حکومتونه دا ووایي چې ولې دغه پرېکړې موږ په حکومتونو باندې نه کوو، یا په دې کې د حکومتونو غښتلتیا وښوي چې موږ دا ووایو چې حکومتونه غښتلي دي په نړۍ کې، ولې حکومتونه دا پرېکړې نه کوي. یعنې دغه لوری د پښتني ارزښتونو لوری که چېرته چاته داسې کمزوری ښکاره کېږي، دا خبره دې بالکل د زړه نه وباسي. پښتني هغه ارزښتونه دي چې هغه ډېر پیاوړي دي. او لکه قاضي صاحب په مخکې خبرو کې په خپله په دغه خپرونه کې د خپل خبرو په بهیر کې داسې وویلې چې زموږ تېر ارزښتونه، زموږ د مشرانو ارزښتونه موږ ته د یو پروتوکول یا د یو تړون په بڼه باندې پاتې دي. تړون په دې معنا ده چې زموږ مشرانو منلي دي، بیا هغوی نه بیا نورو پسې منلي دي، بیا نورو منلي دي. همداسې دا د پوړۍ په پوړۍ او پیړۍ په پیړۍ باندې تر موږ پورې رارسېدلي دي. نو دا یو زموږ او د ټولنې ترمنځ د قرارداد په ډول باندې، د یو تړون په ډول باندې، د یوې هوکړې په ډول باندې یا د یو کړیت په ډول باندې چې کړه وړه شوي دي، هغه کړه وړه منل شوي دي. او موږ هم دا کړه وړه ځکه منلي دي، زموږ پلرونو نیکونه دا ځکه منلي دي چې هغه پیاوړي دي. نو کله چې یو څه پیاوړي بیا دې ته اړتیا نشته چې موږ دا کمای وښیو یا دا کمای څوک بل څوک وښیي چې موږ ووایو چې د حکومتونو پرېکړې یا د هغه ادارو پرېکړې چې په نړۍ کې رواج لري د یو ملک په کچه باندې دا د منلو وړ دي او زموږ پښتني ارزښتونه چې دي دا کمزوري دي. نه، دا خیال د قلم څوک نه کوي. پښتني ارزښتونه هغه ارزښتونه دي چې هغه ډېر پیاوړي دي، هغه د پیړۍ تجربو زیږنده دي. هغوی په کاري ډول باندې د خلکو ترمنځ خړې هوارې کړي دي. هغوی تنخوا نه اخیسته، هغوی سترې ستونزې کړاوونه خلکو ته نه پیدا کول. هغوی داسې پرېکړې کولې چې د خپل ولس په ګټه به وي. هغه څه موږ ته راپاتې شوي دي. نو قاضي صاحب په دې اړوند باندې خبرې موږ سره کړي دي. زه غواړم دا ځای ما تاسو ته ویل چې زه تاسو ته روښانه کول غواړم. هغه په خپلو خبرو کې دا وویلې چې لکه ما دا پوښتنه ترې وکړه چې که چېرته دا حکومتونه یا ځینې خلک، هغه خلک چې په حکومتونو پورې تړلي دي یا هغه خلک چې حکومتونو ته ډېر هیلهمند دي، که چېرته دوی دا وایي چې ولې حکومتونه دغه د خلکو پرېکړې نه کوي یا د خلکو شخړې نه هواروي، نو ما ورته چې تا په کاري ډول باندې په قضا کې کار کړی د دې ته څه په څه سترګو ګورې. زه یو اړیکه پورته کوم.
جرګې خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. کوچه صاحب څنګه ښه طبیعت ښه دی؟ ژوندي اوسئ، ستاسو خبرې راځي خو لږ کرپا ده پکې، لږ خپله ټلویزیون نه یوې خوا ته شئ، مهرباني کوئ. بالکل اواز ښه ده او خبرې کولی شئ، تاسو اورو. د فیضان الله یم، د کابل ښار نه مې ورته اړیکې نیولې ده. ډېر ښه، مهرباني. کوچه صاحب وبخئ، دا معلومات راکړئ چې هغه دوه ورونو لانجه څنګه شوه؟ ډېر ښه ده، خو ډېره ښه پوښتنه وه. تاسو به په راتلونکي کې نورې دغه ډول شخړې وګورئ او تاسو به وګورئ چې جرګه خپرونه د دوی لپاره به وي او د دوی پرېکړه به کوي. هغه د دوه ورونو لانجه به ورغوڅوو او تاسو به ګورئ. هغه طریقه به زه ښیم چې په کومه طریقه باندې د دوی نه موږ واک واخلو او په څه طریقه باندې بیا ورو، هغه به تاسو ته طریقه په کاري ډول باندې تاسو ته درښیو. ځکه زه دا وایم چې کله کله زموږ د خلکو نه دا تېروتنې هم کېږي او واک اخیستل یې سم نه وي که نه، په طریقې سره به واک اخلو او تاسو به ګورئ چې دوی شخړه به موږ ورغوڅوو. ډېره مننه، ډېره ښه خپرونه م روانه کړې ده او انشاءالله چې زموږ په درد به وخوړل شي. ډېره مننه. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، پوښتنه ډېره په ځای ځکه وه چې زموږ تېرې خپرونې څارل شوې وې، هغوی لیدلې وې، نو ځکه دوی دا پوښتنه وکړه چې هغه دوه ورونه هغه د هغوی تر منځ شخړه څنګه شوه. دا ډېره ښه خبره ده. که چېرته موږ دغسې یوه خپرونه وګورو نو په دغسې خپرونو کې موږ ډېر څه پیدا کولی شو او موږ په راتلونکي کې په دې پوهېږو چې موږ باید څه وکړو او څنګه وشي. نو یو خدا خبره او بل ما دا خبرې په دې کولې چې ما د قاضي صاحب دا پوښتنه وکړه چې که چېرته موږ ځینې خلک یا سیاسي کړۍ یا واکمنې په حکومت کې ادارې داسې وغواړي چې دغه ارزښتونه کمزوري کړي او دا تر ډېره ځایه پورې شوي هم دي. دوی لکه دغه واک که چېرته دوی ټول ولسونه راټول شي او د دوی نه انصاف وغواړي، د دوی نه عدل وغواړي، د دوی نه پرېکړې وغواړي، حکومتونه په دې کې بریالي کېدای شي. نو هغه ډېر په څرګند ډول باندې وویلې چې لکه هغه په کاري ډول باندې په قضا کې کار کړی و. هغه وویلې چې که چېرته ولسونه په دغه لوري باندې مخه کړي او هر سړی وغواړي چې د حکومت نه دا وغواړي، د ادارې نه وغواړي، نو دا ناشونی کار وي، دا ناشونی وي. د ولسونو زور د خدای زور ده. کله چې د دوی ترمنځ پریشانۍ وي او د دوی ترمنځ شخړې وي، حکومتونه په دې کې پاتې راځي، نو دا زموږ پرېکړې، پښتني پرېکړې د دغه ادارو سره مرستندویه تمامېدای شي. هغه داسې وویل او هغه دا وویل چې ډېرې داسې پرېکړې به ما ته راتلې، ډېرې داسې شخړې به ما ته راتلې، هغه به ما هڅه کوله تر څو هغه خلک زه په دې خوشحاله کړم او دې ته یې جوړ کړم او په دې راضي کړم دواړه لورې چې تاسو لاړ شئ په خپل کور او کلي کې خپلو مشرانو ته دا خپله خبره تېره کړئ، تاسو په دې باندې خپل کور او کلی وغځوئ، نو تاسو کېدای شي شخړه به په اسانۍ سره هواره شي. نو ده دا غوره بلله چې ما ډېرو خلکو ته لیکلي دي او هغوی بېرته بیا موږ ته راغلي دي، خپل کاغذونه یې راوړي دي او موږ ته یې ویلي دي چې زموږ پرېکړه وشوه. هغوی دواړه لورې ښه خوشحالي او خوښه ښوده چې ډېره ښه پرېکړه وشوه. نو دوی د کړاو نه خلاص شو، کړاو یې کم شو. او بله خبره دا وه پکې څرګنده خبره پکې بله دا وه، لکه موږ ګورو چې زه بیا په خپلو خپرونو کې په جرګې خپرونو کې زه تاسو ته وایم چې عدلیه شوه یا داسې نورې محکمې شوې، هغوی یو لوري ته د خپل ځان ژغورنې یا د خپلو حقوقو نه د دفاع کولو حق ورکوي. زه ګورم یوه اړیکه. جرګې خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، په خیر، ستړي مه شئ.